Assalamu alaikum ګرانو او قدرمنو زده کړیالانو د دویچ lernen auf پښتو د درسونو په جریان کې به تغییریدونکي حروف په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو، یعنی Wechselpräpositionen یعنی تغییریدونکي یا تبدیلیدونکي، Präpositionen یعنی تړونکي حروف یا حروف. نو د نن ورځې درس به وي Lektion 42 یعنی 42 یا 42 درس. په دې درس کې به Wechselpräpositionen یا تغییریدونکي حروف ولرو. نو راځو دلته په دې برخه کې به د اکوزاتیو ولرو او همدارنګه په ښي طرف کې به د داتیو ولرو. دا په تیرو درسونو کې هم تیر شوي دي. اکوزاتیو کې دلته په ماسکولین برخه کې لرو ماسکولین یا د نارینه نومونو لپاره، نیوټرال یعنی د خنثی نومونو لپاره ارټیکل ده، او د فیمینین د مؤنثو یا ښځینه نومونو لپاره ارټیکل ده، او پلورال یعنی د جمع نومونو لپاره ارټیکل ده. همچنان دلته په داتیو کې د ماسکولین نومونو لپاره ارټیکل ده، د نیوټرال نومونو لپاره ارټیکل ده، د فیمینین یعنی د مؤنثو نومونو لپاره ارټیکل ده، همدارنګه د هغوی پلورال حالت یا د جمع حالت لپاره یې ارټیکل ده. لومړی دلته اکوزاتیو لرو. اکوزاتیو کې که چیرته هغه نومونه د ماسکولین په حالت کې وي یعنی د هغوی ارټیکل د نارینه نومونو څخه وي، نو هغه ډي ارټیکل په ډن باندې بدلیږي، ډن. او په نیوټرال حالت کې هماغه دس ده، دس ارټیکل لري، او په فیمینین کې ډي ارټیکل ده، او پلورال کې هم ډي ارټیکل ده. همدارنګه په اون بشتیمت کې آینن لرو، یعنی که چیرته د هغو نوم ارټیکل د ماسکولین وي یا د نارینه نومونو لپاره وي یا د میل وي، نو د هغو ارټیکل په څه باندې بدلیږي؟ په اکوزاتیو کې په آینن باندې بدلیږي. او د نیوټرال تغییر نه کوي، هماغه آین ده. د فیمینین په حالت کې هم هغه تغییر نه کوي، آینه ده. او پلورال په اون بشتیمت ارټیکل کې وجود نه لري. نو دا په اکوزاتیو حالت کې د هغو نومونو د ماسکولین په حالت، د نیوټرال په حالت، د فیمینین په حالت او د پلورال په حالت کې د هغوی ارټیکل په بشتیمت او په اون بشتیمت حالت کې. همدارنګه په داتیو کې ماسکولین ارټیکلونه په ډیم بدلیږي، او د نیوټرال هم ډیم ده، د پلورال د فیمینین په ډي ده، او د پلورال حالت یې په ډن ده. دا د بشتیمت ارټیکلو حالت ده. همدارنګه د اون بشتیمت کې په آینم باندې ده، او په نیوټرال په آینم هم دواړه یو څه دي، او په یوازې په فیمینین کې آینه ده یا آینغ، او لکه څنګه چې مخکې وویل په دې حالت کې هم د اون بشتیمت کې پلورال حالت وجود نه لري. نو اوس راځو دلته به مختلف Präpositionen یا تړونکي حروف درته وښیو. موږ دلته لرو an، auf، neben، über، unter، zwischen، hinter، همدارنګه für. همدا مختلف Präpositionen دي یا تړونکي حروف دي. نو دا که چیرته موږ هغه نومونه د اکوزاتیو حالت کې ولرو یا په داتیو حالت کې ولرو، نو د هغوی هماغه ارټیکلونه سره مطابق دا Präpositionen استعمالوو. نو په همدې ملحوظ سره همدو ته ویکسل یا تغییریدونکي Präpositionen یا تغییریدونکي حروف ربط یا تړونکي حروف ویل کیږي، چې هغه په اکوزاتیو کې تغییر کوي او په داتیو کې هم تغییر کوي. راځو اوس دلته به تشریح کړو. موږ لرو دوه حالتونه لرو. یو wohin ده، wohin یعنی چیرته، یعنی یو ډایرکشن ده چې هغه په موومنت حالت کې وي یا د حرکت په حالت کې یا د تغییر په حالت کې وي. او بل wo ده، wo یعنی چې هغه یو پوزیشن یا موقعیت لري، یعنی تغییریدونکی نه وي، هلته ایښی وي، هلته موجود وي. ولې wohin چې ده هغه د حرکت په حالت کې وي، هغه هلته موقعیت یعنی قرار نه لري، هغه تغییریدونکی وي. او wo چې ده هغه تغییریدونکی نه ده، هغه څه یو مثلا یو قلم ده، هلته موقعیت لري، هلته ایښودل شوی ده. او همدارنګه wohin چې ده هغه د اکوزاتیو مربوط ده، یعنی د اکوزاتیو په حالت کې ده، همیش د حرکت په حالت کې وي. او wo چې ده هغه داتیو حالت ده، یعنی هغه هلته قرار لري، هلته موقعیت لري، د حرکت په حالت کې نه ده. wo چې ده هغه د داتیو مربوط کیږي، او wohin هغه د اکوزاتیو مربوط ده. اوس به دلته وګورو. مثلا موږ لرو stehlen، stehlen لرو. stehlen یعنی پټ ایښودلو ته ویل کیږي. stehlen
همدارنګه یعنی دا د حرکت په حالت کې ده، یعنی شټیلن یعنی هغه د حرکت په حالت کې ده، هلته قرار نه لري، ولی موومنت یعنی د حرکت په حالت کې ده. همدارنګه لیګن یعنی یو شی ایښودل، مثلا یو قلم ده یا یو کتاب ده، هلته ایښودل دی، ولی د حرکت په حالت کې وي. همدارنګه لرو زیټسن یعنی کېناستلو ته ویل کېږي او ګهن تللو ته، دا دواړه د حرکت په حالت کې دي. یعنی زیټسن چې ته کېنې هغه موومنت ده د حرکت په حالت کې ده. شټیلن، لیګن، زیټسن او ګهن دا ټول د حرکت په حالت کې دي، یعنی ووهن یعنی موومنت لري او د اکوزاتیف حالت ده. همدارنګه موږ هغه د داټیف حالت کې لرو شټین یعنی درېدلو ته ویل کېږي. لیګن امدا یعنی پرې ایستلو ته، مثلا تاسو یو کتاب هلته ږدئ په یو میز باندې، هلته قرار لري. او زیټسن دا هم کېناستلو ته ویل کېږي، ولی هلته قرار لري. همدا زیټسن او دا زیټسن فرق لري، همدا د حرکت په حالت کې ده او دا زیټسن دا د هلته یعنی قرار لري، هغه د حرکت په حالت کې نه ده. او زاین یعنی کېدلو یا ټوبې ته ویل کېږي، هلته اوسېدل یعنی کېدل. او بل مختلف پریپوزیسیونن یا پریپوزیشن هغه د مختلفو حالتونو سره قرار لري. مثلا زه وایم میټ یعنی میټ د داټیف مربوطه د داټیف کیس حالت سره راځي. یعنی مثلا زه وایم چې ich spreche mit dem Mann، نو میټ چې ده هغه د داټیف سره راځي. همدغه نور حالتونه هم دي، یعنی یو پریپوزیسیون یا پریپوزیشن هغه د مختلفو حالتونو سره استعمالول کېږي. یعنی داټیف میټ د داټیف سره ده. ich spreche mit dem Mann، نو دا یو مثال ده چې مختلف پریپوزیسیونن یا پریپوزیشن مختلفو حالتونو سره قرار لري. مثلا میټ داټیف ده. راځو اوس په دې د ووهن یا د اکوزاتیف په حالت کې هم مثالونه ولرو او د وو یعنی داټیف حالت کې به هم مثالونه ولرو، ترڅو تاسو ته لا ښه توپیر یا فرق واضح سي، بیا پرې پوهیږئ. موږ لرو دلته لیګن ده. لیګن هغه بیا کنجوګیټ کوو، یعنی ich lege das Buch، یعنی زه دا کتاب هلته ږدمه، یعنی زه د حرکت په حالت کې یم، د یو کار یو عمل د اجرا په حالت کې یم. همدا زه اوس فی الحال په دې حالت کې یم چې کتاب مې راخیستی ده، هلته یې ږدمه. ich lege das Buch یعنی زه هغه کتاب دلته ږدمه، تر اوسه مې نه دی ایښی، ولې د حرکت په حالت کې یم، هلته یې ږدمه دا کتاب. دا لومړی مثال سو. راځو دویم مثال ته، یعنی lege das Buch دا اکوزاتیف حالت ده. lege das Buch یعنی دا اکوزاتیف حالت ده. همدارنګه دویم مثال لرو ich stehle das Glas، ich stehle das Glas یعنی زه دا ګلاس ده هلته څه کومه، هلته یې ږدمه. دا هم څه شی سو، دا هم د اکوزاتیف حالت ده یا د حرکت حالت ده. همدارنګه ich sitze die Puppe، ich sitze die Puppe یعنی زه هغه ناوکۍ هلته کېنومه، هماغه د حرکت په حالت کې ده، هلته قرار نه لري، زه فی الحال مصروف یم چې هغه ناوکۍ هلته کېنومه. ich sitze die Puppe. همدارنګه څلورم مثال لرو ich gehe ins Kino، یعنی زه کینو یا سینما ته ځمه، یعنی په اوس د حالت د حرکت کې یم، په حالت د تګ کې یم چې هلته لاړ شمه. نو دا ټول مثالونه یې د څه مربوط دي؟ د ووهن ده، یعنی یو چیرته د ډیسټینیشن ده، د یو هدف ته رسېدل دی، یو حرکت ته، یو موومنت ده، چې دا ټول د اکوزاتیف حالتونه دي. هلته یعنی قرار نه لري، ولی دوی د حرکت په حالت کې دي، ما کار د کولو په حالت کې دي، چې دا د اکوزاتیف مربوط ده. زه به دلته د داټیف حالتونه مثالونه هم تشریح کړم، بیا به یې د هغوی توپیر یو ځل بیا درته واضح کړم. دلته راځو په دې مثال کې das Buch liegt auf dem Tisch، یعنی دا کتاب چې ده هغه په میز باندې ایښودل شوی ده، یعنی ایښی ده، هلته قرار لري، د یو حرکت په حالت کې نه ده، ولې هلته کتاب ایښی ده. دلته راځو ګوره auf dem Tisch، دلته د ټیش لرو، یعنی د هغه میز حالت کې ډیم ده، ډیم یعنی داټیف کې ده. نو دلته
همدغه پریپوزیسیون استعمالوي چې dem ده dem Tisch auf dem Tisch ګوره auf همدغه پریپوزیسیون ده auf dem artikel zu Tisch نو دلته مو دا څه راواخیست پریپوزیسیون مې راواخیست یعنې تړونکی حروف همدارنګه د هغوی ارټیکل dem ده Tisch auf dem Tisch نو دلته موږ نشو کولی چې اکوزاتیو حالت استعمال کړو نو auf zu auf dem Tisch همدارنګه دویم مثال ته راځو Das Glas steht in der Spüle یعنې هغه ګلاس چې ده هغه په هغه د مینځلو په ځای کې یا سینک کې قرار لري هلته موجود ده نو دلته هم in der ده دا څه شی سو in der Spüle یعنې دلته هم د wo یا داتیف حالت ده همدارنګه دریم مثال لرو Die Puppe sitzt auf dem Sofa یعنې هغه ناوکۍ په چوکۍ یا صوفه باندې ایښې ده یا هلته کېنول شوې ده نو دا کوم یو هلته قرار لري یعنې ناوکۍ هلته قرار لري په صوفه باندې نو دا هم د داتیف حالت سو auf dem چې د ارټیکل ده ورسره Sofa نو که چېرته تاسو کولی شئ چې هغه د bestimmt یا unbestimmt دواړه وکاروئ یا د مربوطو پریپوزیسیونو سره همدارنګه څلورم مثال ته راځو ich bin im Kino یعنې زه په سینما کې یم دلته مې وویل چې ins Kino یعنې د حرکت په حالت کې و ins Kino دلته بیا ins نشو استعمالولی دلته وایو چې im Kino یعنې زه په کینو سینما کې یم هلته قرار لرم هلته یم ins او im به راتلونکي درته تشریح کړم یعنی دا ویکسل سو ویکسل یعنی تغییر یې وکړ ویکسل تغییرولو ته وایي یعنی پریپوزیسیون تړونکي حروف یې تغییر سو انس په ام باندې بدل سو انس کینو یعنی د حرکت په حالت کې یم سینما ته او ام چې دا هم هلته قرار لرم هلته یم په سینما کې نو موږ نشو کولی چې انس په دې د داتیف حالت کې استعمال کړو ځکه چې دا د اکوزاتیو حالت کې ده همدلته یو موومنټ ته یو حرکت ته یو تګ جریان لري ولې دلته تګ نشته ده هلته زه موجود یم سینما کې نو زه وایم چې ich bin im Kino یعنې زه په سینما کې یم دا دواړه حالتونه د داتیف او د اکوزاتیو سره د مثالونو ول اکوزاتیو د حرکت په حالت کې وي هر وخت موومنټ کوي تغییر کوي مثلا wohin یعنی چیرته او داسې ده wo یعنی هلته موقعیت لري داتیف هلته قرار لري همدا یې ویکسل پریپوزیسیونونه و دا د مختلفو تړونکو حروفو مجموعه ده ان معنا ټچ یا ورسره نښلول شوی یا نږدې ورسره پاتې کېدل ان استعمالول کېږي auf یعنی مثلا یو قلم ده په یو کتاب باندې برسیره ایښی ده هغه auf استعمالوو neben یعنی نږدې ته ویل کېږي über یعنی برسیره همدارنګه unter د لاندې ته ویل کېږي یعنی د لاندې zwischen یعنی په مابین ته ویل کېږي او hinter شاته ته ویل کېږي شاته unter د لاندې hinter شاته او vor یعنی مخامخ یا مخکې همدا به یې زه په راتلونکي سلایډونو کې هم درته تشریح کړم په مختلفو برخو کې دا ټول پریپوزیسیونونه یا تړونکي حروف مې درته وښیم نو بیا هلته په صحیح تصویري بڼه باندې پوهیږئ راځو اوس دلته in plus das دا یعنی انس ده in plus das یعنی انس یا in جمع das هغه انس مطلب لري لکه څنګه چې مو په تیر مثال کې درته تشریح کړل ich gehe ins Kino نو انس چې ده هغه څه شی ده in das Kino یا زه وایم چې ich gehe in das Kino نو د هغه in das په ځای باندې انس استعمالوو لکه څنګه چې in das ins همدارنګه an das ans استعمالول کېږي همدارنګه in dem هغه im استعمالول کېږي im in plus dem im او an plus dem هغه am استعمالول کېږي په دې مثالونو کې مو تاسو ته وویل چې ich gehe ins Kino نو ins Kino in das Kino ده همدارنګه په دې مثال کې ich bin im Kino زه په سینما کې یم نو دا په اصل کې ich bin in dem Kino نو د in dem په ځای باندې im استعمالوو
اوس به راسو مختلفو پریپوزیسیونو ته، هغوی به تاسو سره په تصویري بڼه لا تشریح کړو چې درته مشکل نه وي. نو په دې برخه کې به مختلف پریپوزیسیونن یا تړونکي حروف تشریح کړو. auf یعنې دا د auf حالت کې ده، یعنې برسیره. دا یو بال ده په دې میز یا په دې چوکاټ باندې، نو برسیره ایښی ده، auf حالت کې ده. hinter یعنې شاته، مثلا دا بال ده د همدې باکس شاته ده، دا یو باکس ده، دا بال hinter یعنې شاته ده. in یعنې دا بال ده د دې باکس په داخل کې ده، in استعمالول کېږي. neben یعنې همدا باکس ده، همدا بال، دا بال ورته نږدې ده، نو دا د نږدې حالت neben، همدا د نږدې حالت neben استعمالول کېږي. همدارنګه über یعنې برسیره، مثلا دا باکس ده، همدا بال برسیره ده پې، یعنې د پاسه ده، وګورئ د پاسه ده. auf یعنې هلته ایښه وي، دا بال په همدې باکس باندې ایښودل شوی ده، ولې über چې ده هغه پورته ده، یعنې پورته حالت کې باندې وي. unter د لاندې، مثلا بال ده د دې باکس د لاندې ده، unter یعنې د لاندې. vor یعنې دا بال چې ده همدې باکس ته مخامخ ده. dazwischen یعنې مابین ته ویل کېږي. همدا دوه باکسس دي د همدې بالې په منځ کې ده، نو دا dazwischen ده. نو ګورو دلته an یعنې مثلا دا بال د دې باکس سره ټچ وي، یعنې ورسره لګېدلی وي. auf همدا حالت ده، بال په باکس باندې برسیره وي، ایښودل شوی وي. hinter شاته، همدا حالت ده. in دا حالت ده بال او باکس. neben دا حالت یعنې ورسره نږدې وي. über یعنې د پاسه. unter د لاندې. او vor یعنې مخکې، مخې ورسره نږدې، مخامخ. او zwischen په مابین حالت کې. نو همدا مختلف پریپوزیسیونن ول. نو wir sind fertig, we are done. نو دا و د مختلفو ویکسل پریپوزیسیونن یا تغییریدونکو حروف ربط یا تغییریدونکو حروفو په اړه باندې درس. امید لرم چې د دې درس نه به ډېر څه زده کړئ. نو په پای کې د افغان ګرځندوی چینل د سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره شریک کړئ، او حتما درسونه د سره لایک کوئ یا بیل ایکن د سره پریس کړئ. او که کومه پوښتنه سوال لرئ نو مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ. Danke fürs Zuschauen. Thanks so much for your attention. د خدای په امان. Bye bye and see you next time.